السلام علیکم زما ګرانو او زړه ته رانږدې مینهوالو، یو ځل بیا مو سلامونه ته هرکلی وایم. خوښ شوم چې له تا سره په یو بلې نوي او په زړه پورې ویډیو کې سره یوځای شوم. ګرانو دوستانو، نن تاسو ته د فیسبوک د آی ډي د جوړولو په هکله ښکلي معلومات درکوم. خدای دې وکړي چې خوښ مو شي. نو تاسو هم کوشش وکړئ چې زموږ د یوټیوب چینل حتمي ضروري د ځان سره سبسکرایب کړئ او ترڅنګ یې دغه د ګنټې نشان هم ټیک مارک کړئ چې د راتلونکو نورو ویډیوګانو نه تاسو خبر شئ. نو تاسو کوشش وکړئ زموږ ویډیو تر پایه وګورئ چې ترې خوند واخلئ او څنګه کولی شو موږ او تاسې د فیسبوک آی ډي جوړه کړو. نو تاسو عزیزانو لاړ شئ لومړی فیسبوک ته. کله چې فیسبوک را خلاص کړم تاسو دوستانو وګورئ دلته تاسو به لومړی کله چې تاسو نوی آی ډي جوړوئ نو تاسو به دلته ولیکئ کریټ نیو فیسبوک اکاونټ. دا لاندې سطحه کې لیکلي وي د کریټ نیو فیسبوک اکاونټ. نو تاسو به دا کلیک کړئ دوستانو. د دې کلیک کولو سره سمدستي د نیکسټ علامه راځي. ګورئ دوستانو نیکسټ. کله مو چې دا نیکسټ ټیک مارک کړم د دې ټیک مارک کولو سره سمدستي واټس یور نیم، ستاسو نوم څه ده. نو تاسو کوشش وکړئ چې تاسو نوم ورکړئ. مثلا زه نوم ورکوم افغانستان. او تخلص هم غواړي یا لقب یې زه به ورکوم افغانستان ټیکنیکل. نو دوستانو دا دې لپاره مې افغانستان ټیکنیکل ورکړ چې زموږ د یوټیوب چینل هم د افغانستان ټیکنیکل په نوم ده. نو ګران دوستانو بیا ورسره ترڅنګ دا نیکسټ کلمه بیا هم ټیک ماروو. دې ټیک مارک کولو سره سمدستي موږ ته واټس یور بیرث ډے، ستاسو د پیدایښت ورځ کومه ده. مثلا موږ ورکو کال په 1996 کې پیدا شوی، په 12مه میاشت په جنوري میاشت کې. بیا هغې نه بعد نیکسټ. د نیکسټ کولو څخه وروسته موږ تاسو ته وایي چې واټس یور جنډر. ګرانو دوستانو تاسو ته وایي چې تاسو نر یاستئ یا ښځه. نو تاسو دغه د ښځې فیمیل ښځې ته وایي او میل چې ده نارینه ته وایي. دوستانو مونږ خو که چېرته نر څوک جوړوي نر ته که مونږ به نر ووهو. افغانستان ټیکنیکل نو نر وایي که ښځه هغه کوم خاص هغه نه لري، دواړو پورې تعلق کېدلی شي. خو مونږ به نر کلمه ټیک مارک کړو. د هغې نه بعد لاندې دا د نیکسټ کلمه هم ټیک مارک کوو. دا هم چې کله ټیک مارک کړو دوستانو راځو دلته نمبر مونږ نه غواړي. تاسو که په هر هیواد کې یاستئ د همغه هیواد تلیفون شمیره تاسو باید په دې ځای کې ورکړئ. انټر یور موبایل نمبر. تاسو باید خپل د موبایل نمبر دلته تاسو ولیکئ. نو زه راځم د موبایل شمیره ورکوم. یو ځل به د موبایل شمیره وګورو. اته ویشت پنځه دېرش شپږ ویشت یو نوي اته ویشت پنځه دېرش شپږ ویشت یو نوي اته ویشت پنځه دېرش شپږ ویشت یو نوي. ګران دوستان دا د تلیفون شمیره هم ما ورکړله. نو تاسو کوشش وکړئ چې دې سره د ایمیل ادرس هم تاسو نه غواړئ. دلته ایمیل ادرس د ګران دوستانو دا هم تاسو نه غواړئ. د ایمیل ادرس چک مارک تاسو ایمیل ادرس یو دانه له ځانه ورکړئ ورته. زه نو ایمیل ادرس یوز ډیفرنٹ. دلته وګورئ تاسو دوستان چې 3 ایمیل ادرس دي. نو زه غواړم چې دلته یو بل ایمیل ادرس دې ځای کې ټیک مارک دلته یوز ا ډیفرنٹ ایمیل. نو بل ایمیل یوز کوو. دلته دا پاکوو. دلته زه لیکم افغانستان ټکی ټیکنیکل 8
gmail.com. وګور بیا نمبر صحیح شوی هو. دینا بعد به ګران دوستانو لاړ به شو ستا نیکسٹ کلمه به ټیک مارک کو. کلم چې دا ټیک مارک کړله دلته موږ ته وایي چوز ا پاسورډ. تاسو پاسورډ د خپل ولیکئ، یعنی کوم پاسورډ چې تاسو ورکوئ. زه پاسورډ ورکوم مثلا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. دې سره سم دستي تاسو دا نیکسٹ کلمه ټیک مارک کړئ. کلم چې دا ټیک مارک د دې سره سم ساين اپ. Create your account where you cue everyone to use the name they use in everyday life, what their friends call them on Facebook. خادل ته به بل څه ورکو AF. Please choose a more دا به هم داسې کو. افغانستان AFG AF 1 2 3 4 5 6 دا دوستانو 7 پورې به کو. دا هم پاسورډ کې مشکل چې دغه پاسورډ یې دا جوړ شوی ده. بیا نیکسٹ create your account. دا دوستان تاسو ګورئ جوړ شو. sign in. تاسو دوستانو په وایي next time log in with one tap. You are now logged into Facebook. Save your password and you can always log in on this phone by tapping your account. تاسو دوستانو not now save password. تاسو نه غواړئ چې تاسو سختوي یا نه سختوي. موږ سیف وو چې سیف شو. مثلا تاسو وی ګورئ دا نمبر ته دلته بیا درته چینج کړی دغه نمبر ته تاسو بیا مطمئنه کړي. موږ ریممبر یور فون نمبر اینډ پاسورډ. په یاد لرئ تاسو د خپل تلیفون شمیره او پاسورډ دلته لیکلي دي. You will need to enter this the next time you log in. وای تاسو په راتلونکي کې داخل کړئ یعنی دغه لاندې پاسورډ او تلیفون شمیره. نو ما دا نیکسټ که دې نه دلته راځئ ګران دوستانو ټیک اپ فوټو. ګرانو دوستانو تاسو کولی شئ چې برای راست په همدا شیبه یو عکس واخلئ، د خپل عکس واخلئ او په کیمره باندې او دلته ځان ته سیف کړئ. او که چیرته تاسو خپله کوم هغه لرئ ورونو د په ګالرۍ کې یا په خپل تلیفون کې کوم عکس لرئ نو دوستانو تاسو کوشش وکړئ چې دغه ښکاري م نه. دغه متن ډېر راغلی دلته چې لاړ شي. ښه خو چوز فرام ګالري وای تاسو انتخاب کړئ د خپل ګالرۍ څخه. بیا دلته دا ځان ته سیف کړئ او هغې نه بعد دا د سکیپ په نوم دا کلمه دوستانو دا هم ووهئ ټیک مارک یې کړئ. هغې نه بعد به تاسو ته د خپل هغه جوړ شي فیسبوک آی ډي جوړه شي. نو زه به دا خیر ټیک مارک کړم. تاسو به دغه آی ډي زه سمپل په طور تاسو ته هغه کړمه. دا د ګورونو ښه دلته لیکي add your friends. choose the people you want to add as friends on Facebook. تاسو ته وایو ګرانو دوستانو چې تاسو ځان ته انتخاب کړئ خپل ملګري څونه ملګري غواړئ. مثلا دغه ملګري دي دوستانو تاسو دا انتخاب کړئ ځان ته چې هر څه غواړئ. ښه دوستانو تاسو دوه ملګري کولی شئ. ما اوس 18 ملګري دلته لیکلي دي تیار دې ځای کې 18 دوستانو دغه ملګري ځان ته انتخاب کړئ. هغې نه بعد بیا دا سکیپ ووهئ یعنې دغه کلمه بیا ټیک مارک کړئ. دا هم چې کله ټیک مارک کړه تاسو ته بیا پوښتنه کوي وای do you want to skip this step or add یعنې 18 friends 18 friends now. if you add friends now
وایي تاسو ملګري کولی شئ you will see their photos posts and more faster. وایي تاسو به په تیزۍ سره د دې عکسونه او نور څه چې دوی اپلوډ کوي هغه به تاسو وکتلی شئ. زه دلته بیا لیکلي دي ګران دوستانو دا به زه هغه کړمه ایډ به کړمه چې کله مې ایډ کړه دې نه بعد به ماته راشي confirm your account automatically choose. دا مې بیا هغه ایډ کړه دا د خلاص شو. دا دوستانو زما د فیسبوک آی ډي جوړه شوه. نو تاسو دوستانو دا د ګورئ خو آی ډي جوړه شوه دا د بیا دلته تاسو ته ښیم چې مغه نوم ده که نه افغانستان اے اف مې ولیکه څه او افغانستان اے اف داسې مې ولیکم. نو دوستانو دا وه زموږ د نن ورځې ښکلې ویډیو چې تاسو ته ما ستاسو حضور ته وړاندې کړله. نو تاسو ګرانو دوستانو که چېرته مو زموږ د یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړی زموږ د یوټیوب چینل حتمي ضروري د ځان سره سبسکرایب کړئ او چې ستاسو په کومک سره به انشاءالله موږ نورې ویډیوګانې هم تاسو لپاره اپلوډ کوو او تاسو به ترې خوند اخلئ او تر څنګ یې دغه د زنګ نشان یا د ګنټې نشان چې ده دا هم ځان سره ټیک مارک کړئ چې د راتلونکو نورو ویډیوګانو هم خبر شئ. او ګرانو دوستانو که چیرې زموږ ویډیو خوښه شوي وي زموږ ویډیو حتمي ضروري ځان سره لایک کړئ تر اوسه چې نور ملګري هم ترې خبر شي. او بل دوستانو که چیرته تاسو کوم انتقاد پیشنهاد او یا کوم وړاندیز لرئ ګران دوستانو زموږ د ویډیو لاندې کمنټ کې ځان سره متن ولیکئ او موږ ته اپلوډ کړئ انشاءالله موږ به ستاسو متن او یا کوم معلومات چې تاسو راکړي وي نو هغې باندې موږ به انشاءالله تاسو ته جواب درکړو او د جواب په هیله تاسو دا وه د موږ د نن ورځې په زړه پورې ویډیو. تاسو به انشاءالله په راتلونکي نور ویډیوګانې هم اپلوډ کوو.